السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور حسن شید یو ځلی بل ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو چې تاسو هم غواړئ چې موږ ډیر ځات په زبردست کوالټي کې سلو موشن ویډیو جوړ کړو یا موږ ویډیو کټ کو یعنی تاسو یو ویډیو کلی پاکي تاسو نه غلطي شوی او تاسو غواړئ چې دا موږ کټ کو په سٹارټ کې یا په اینډ کې یا تاسو خپل ویډیو ریورس کول غواړئ یعنی تاسو د لاس نه موبایل یا دغه شان بل چیز گزار کړئ او کله چې هم تاسو هغه ویډیو ریورس کړئ نو هغه چیز به واپس تاسو لاس لره راځي په هغه ویډیو کې یا که تاسو غواړئ چې موږ په یو ویډیو باندې आवाज مکمل ختم کو نو دغه ټولي کمی طریقې چې دا تاسو صرف په دې یو اپلیکیشن کې ملاويږي او تاسو د 15 یا شپږو اپلیکیشنو کارونه صرف په دې یو اپلیکیشن کې کولای شئ. نو دا اپلیکیشن به تاسو چیرته ملاوي شي په دې کې به تاسو دغه ویډیو ایډیټ کوئ څنګه دغه ټول طریقې به سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم خو دینه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو پس تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دی اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کومل ګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاوي شي د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو تاسو انسټال کو بیا وسو کې سمپل دا رقم اوپن کړئ که تاسو غواړئ چې زمونږ د سلو موشن ویډیو جوړ کړو تاسو په سټاپ په خپل موبایل باندې یو ویډیو ریکارډینګ کوي عام طور چې تاسو څنګه ویډیو کوئ هغه شان ویډیو به تاسو ریکارډینګ کوي بیا به د آپشن په مدد سره تاسو هغه سلو موشن ته چینج کوئ نو که سمپل زبر دې باندې کلیک کوم زما په ګیلر کې چې څومره ویډیوګانې دي ټولې به ماته شو شي. که بیا زه غواړم چې دې کې د ویډیو نه سلو موشن جوړ کړم نو سمپل زبر هغه ویډیو دلته سلیکټ کوم تاسو تخکاری دلته ویډیو راغله بیا دلته تاسو ته لاندې آپشن شو کوي چې تاسو به دې باندې څومره سپیډ سیوا کول غواړئ تاسو تخکاری څومره چې هم تاسو په دې باندې سپیډ سیوا کول غواړئ هغه دومره تاسو ډیر ځات په اسانه طریقه باندې کولای تاسو تخکاری دا چې کم دی اوس په سپیډ کې شو لکه تاسو غواړئ چې تاسو په سلو موشن کې جوړ کړم بیا دې سایډ ته تاسو دا لاین راوړئ تاسو تخکاری چې څومره هم تاسو بوزئ نو بالکل کلیر دا شان او زبردست سلو موشن چې کوم دا به تاسو سره جوړ شي. که تاسو غواړئ چې دا ویډیو به سیو کوم نو سمپل به برابر ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ نو دا ویډیو به تاسو سره دلته راشي. تاسو ټول طریقې به سټیپ بای سټیپ تاسو ته خیم ته نو تاسو تخکاری اوکه چې کوم نه تاسو ته دلته شو کو که تاسو به دې اوکه باندې کلیک کړئ ډایرکټ به دا ویډیو تاسو ګیلری ته لاړ شي. په دې کې که تاسو غواړئ چې موږ یو ویډیو ایډیټ کو دا غینه مطلب هغه زه درې کو چې هغه خراب موږ ریکارډینګ کړي یم خبري کړي وي یا زموږ غلطي به شي وي سمبل په ویډیو کټر باندې به کلیک کړئ دلته تاسو هغه ویډیو سلیکټ کړئ کومې ویډیو نه چې تاسو غلط یو ځای کټ کول غواړئ نو زه به سمپل ته په دې ویډیو باندې کلیک کوم دلته تاسو تخکاری دلته دوه نشانونه تاسو له درکړي دا به سمپل تاسو د خپل دوه کوډ په مدد سره دغه رقم په کوم ځای چې هم تاسو ودروي او دلته څومره ځای تاسو پاتې کوئ نو هغه به کټ کیږي بیا بار په ټیک باندې نشان باندې کلیک کوئ او ډایرکټ تاسو په یو کلیک باندې سیوا کولای شئ. دغه شان که تاسو ویډیو ریورس کول غواړئ تاسو تخکاری نو سمپل دلته په دې آپشن باندې کلیک کړئ خپل هغه ویډیو راواخلئ کوم چې تاسو ریورس کول غواړئ مطلب زه ودای ویډیو راواخلم نه به لګون ته کټ کما تاسو تخکاری دغه رقم بیا بار په دغه ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ دغه ویډیو بس تاسو سره بالکل په یو کلیک باندې سیو شي تاسو تخکاری سیوینګ چې کوم دی هغه دی ویډیو روان شو کله چې هم دا ویډیو ورسي نو په کوم ویډیو کې تاسو مخې طرف ته ځئ او دا تاسو بیا ریورس کړئ نو پای کې به تاسو پر ریورس باندې روان استئ. په دې کې داسې نور ډیر ذات د کمال ایډیټینګ تاسو شي کولای که تاسو د لاس نه موبایل گزار کړئ یا بل شي هغه واپس تاسو لاس له هغه سیز راځي. زه تاسو ته خیم ویډیو چې کوم دغه بل تاسو زما سره سیو شي زه تاسو ته پلی کوم ها د تاسو ته دغه ویډیو ما ریورس کړم پای کې زه دغه شان پر ریورس باندې روان یم نو ډیر زیات کمال اپلیکیشن ده بده کې تاسو دغه ټول ایډیټینګ چې کوم ده ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شي. که تاسو دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ همدا شین ویډیوګان لپاره زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله